هغه چا چې سپین بیرغ نه منه اوس به یې مني. هغه چا چې موږ زندانو ته اچولي موږ به اوس آزاد ګرځو. هغه چا چې په اشغالګرو امریکایانو باندې نازېدل او د موږ لاسو ته زولنې اچولې نن به هغوی د موږ مخکې مړې سترګې ولاړ وي. نن نه 20 کاله مخکې د علي قدر امیر المؤمنین وینا در په یاد کوي. د شهید مولوي احسان الله له نن نه 40 کاله مخکې وینا در په یاد کوي. و یو وخت به امریکا هم را نړېږي خو له خدای د الله جل جلاله نه یې غواړو چې د افغانانو په لاس یې نسکوره کړي. ای شهید احسان الله کاش کې د سیا ور سر را پورته کړی وای. هغه امریکا چې تا یې 40 کاله مخکې دا خبره کړې وه چې غواړم چې د افغانانو په لاس یې الله نسکوره کړي، نن د هغه امریکا د افغانانو په لاس لیدلی وای. ای کاش شهیدانو یو ور مل قبر سر را پورته کړی وای. هغه مغرور امریکا چې د کبر ښکرې اسمان سره لګېدل نن د طالب په مخ کې زنګون کش لیدلی وای. نن د هغوی د جنگ جنرالان د طالب په مخ کې نسکور لیدلی وای. نن د هغوی داسې لیدلی وای چې له طالبانو نه د امن ضمانتونه غواړي او د افغانستان نه پښې سپکوي. نو انشاءالله العزیز موږ چاته پیغورونه نه ورکوو، چاته سخې نه کوو. ټول افغانان مو ورونه دي. صرف مشکل په دې کې ده موږ سره اسلامي نظام ومنئ. د موږ ورونه یې که هر څوک د اسلامي نظام د پلي کولو په وړاندې درېږي سرونه به یې غوڅېږي. تاسو ظلمونه، ستاسو وحشتونه، ستاسو جبر، ستاسو توهین، ستاسو د ناموس کنځلې، دا هر څه موږ په دې دماغو کې ریکارډ دي. لیکن انتقام نه، غچ درنه نه اخلو، انتقام نه درنه اخلو. صرف اسلامي نظام موږ سره ومنئ ټول بخښل کېږئ. موږ افغانان یو، دا کور د ټول افغانانو ده. دلته به موږ په ګډه ژوند کوو. اسلامي نظام تر چتر لاندې موږ چې دا 13 کاله 20 کاله د موږ افغانستان مظلوم ولس د امریکانو سره سینه په سینه جنګېدل او تاسو غلامان هم ورسره وئ. نن الحمدلله ومو لیده. یو وخت به همدغه خلکو دا خبرې کولې چې ټوله دنیا یوه قطبي شي، ټوله دنیا یوه قطبي شي. د امریکا B-52 چې راجیګه سوه ټوله نړۍ به یوه طرف ته او امریکا به بله طرف ته. نن الحمدلله د ټولې دنیا په شمول، د ناټو په شمول، د ISAF په شمول له B-52 له امریکا سره طالب جان ماته کړله. تبریکې درته وایم، په لوی رب مسپارم. د رب لا یزال احسان ده، د شهیدانو د قربانیو برکت ده. وینو یې رنګ راوړی، د یتیمانو، د کونډو، د شهیدانو، د ورثو خدمت وکړئ، لاسرسی ورته وکړئ. په موږ حق لري افغانان غیږې ته نږدې کړئ، د افغانانو د خدمت مصدر وګرځئ. یو بل سره اختلافات مه کوئ، یو د بل توهین مه کوئ. راجګ سئ ټول افغانان لاس په لاس کې ورکړو د یو مرفع افغانستان، د یو پراخ او آباد افغانستان لپاره فکر وکړو. راځئ خپل یتیمان خپلو غیږو ته نږدې کړو. هغه چا چې قرباني ورکړی هغه خلک ونازوو، هغه د نازولو دي. هر افغان غیږې ته نږدې کړو. افغانان په موږ حق لري. راتلونکی نظام د تاسو ده، د اسلامي امارت مشرانو. انشاءالله العزیز موږ سره موعده کړې ده چې په اسلامي نظام به موږ نازوئ. موږ څه شی نه غواړو، موږ سړکونه، بلډینګونه، اپارتمانونه نه غواړو. موږ ته اسلامي نظام راوړئ چې تر څو د امن او سکون په فضا کې له خپلو بچیو سره د ارامه شپه وکړو. 20 کاله موږ ارامه خوب نه ده کړی. 20 کاله مو په وحشت، په جنازو، په ژړاو تېر کړی ده. د موږ اخترونه دښمن په غم کړي دي. الله دې تاسو راولي چې د موږ اخترونه ګل او ګلزار شي. موږ د امن په فضا کې، د صلح په فضا کې، یو آزاد افغانستان کې یو بل ته غاړې وځو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تل دې وي اسلامي امارت، تل دې وي د اسلامي امارت اتلان، تل دې وي د اسلامي امارت غازیان. ژوندي دې وي په سنګرونو کې ناز مونږ اتلان، ژوندي دې وي مجاهدین، ژوندي دې وي د اسلامي امارت سرښندونکي استشهادي مجاهدین. مونږ درته سلام کوو. د تاسو چې څومره قدرداني وشي لا کمه ده. تاسو سرښندنې وې چې د امریکا امپراتوري مو نسکوره کړله. د افغانستان د اسلامي امارت سرښندونکو مجاهدینو او غازیانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړه ییز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. زیرک اوسئ، خپل صفونه منظم کړئ چې د شر و فساد، کفر او الحاد نړېدلې او نسکورې امریکا د غلامانو او مزدورانو په داسې حالت کې چې له
اسلام سره مخالفت کوي د دوی بیسونه له خاورو سره خاورې کړو. بپیش ای اردوی سربکف امارت اسلامی افغانستان، دشمنان دین و وطن را تعقیب کنید، نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن مجاهد را با بدبختی های غم انگیز روبرو سازند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.